هلمند کې جګړې ورځ تر بلې سختېږي. نه یوازې افغان ځوانان د طالبانو او ملي پوځ په لیکو کې سرونه بایلي، د عامو خلکو ژوند هم له کړاو سره مخ دی. ډېر خلک د خپل سر د خوندي کولو په لټه کې دي. دا د هلمند تازه انځورونه دي. په دغه جګړو کې عامه تاسیسات او لویې لارې هم د دواړو غاړو له شره خوندي نه دي. د هلمند کندهار د لویې لارې د ویجاړۍ دا صحنه د ډیرو لپاره خواشینونکې ده. لویه لار عمومي ډمبر دی چې تېره شپه مجاهدینو دغه صوبه او دغه صوبې نورې بیا عیناً د لښکرګاه پورې مجاهدینو پټاو کړلې چې دغه لار اوس مکمله بنده ده. دغه ډمبر دی، دغه دښمن قرارګاه ده، پوسته ده، هر څه چې ورته واسه هغه ده، خو عسکر هم پکښې کښې دي خو ټکان نه کوي د خپل عوامه. د طالبانو والي خپل یو وسلوال ته په یو غږیز پیغام کې د نورو بریدونو امر کوي. واورم ما د ملګرو ترتیب برابر د هېڅ مشکل نشته، خواجهګارونه روان دي په مخه. سمه ده چې موږ داسې منظم سره روان یو چې دا لس کس سره موږ خپل مشر ورسره یې، د سلو سره یې ورسره یې، د 500 سره یې ورسره یې. بارانه انشاءالله دا کار چې ښه په ترتیب په طریقه سره یې بې ځایه به دا خلک هم نه ځینې خورېږي. که څوک تسلیمېدل هغو ته به یا د تسلیمۍ لار کېږي او که نه تسلیمېدله د هغو سره به خپل کار کېږي. لیکه نه خلاصېږي په زور د الله. او دلته د طالبانو یو ځایي قومندان د خپلو جنګیالیو شمیر ویډیو کوي چې د لښکرګاه په څنډو کې ګرځي. د حکومتي ځواکونو دا سرتیري د طالبانو لاس ته هم لوېدلي. موږ د وژل شویو طالبانو انځورونه هم ترلاسه کړي، خو دا چې په وین لړلي دي خپرولی یې نه شو. حکومت د شپې مهال دا ډول یرغلیز بریدونه کوي او د طالبانو مورچلې په نښه کوي، خو دې بریدونو کې ولسي خلک هم خوندي نه دي. په ټوله کې د هلمند حالت د افغانستان د خونړۍ جګړې یوه هغه څپه ده چې د سولې د خبرو سره هم مهاله توده شوي او ولسي وګړي طالبانو او حکومت دواړو ته پښې را دي. سایره سلیم، سیمه نیوز، کابل.